وی علامه امام نووي دلته یو حدیث راوړی ده، نه له دغه حدیث نه استدلال کړی ده که چا قصدن مونځ پرېښوده، یعنې یو مسلمان راجګ سو مونځ یې قصدن پرېښوده، سره له دغه اعتقاده داسې عقیده یې درلودله چې مونځ واجب ده، یعنې عقیده یې داسې درلودله چې مونځ واجب ده، خو بیا یې مونځ څنګه کو؟ نه یې کو، قصدن یې پرېښود. نو امام نووي وایي له ده سره قتل واجب ده. څوک ورسره واجب ده؟ قتل ورسره واجب ده. له دې حدیث نه معلومیږي. او علامه بدرالدین العیني وایي امام نووي چې کومه خبر کړې دا صحیح نه ده، ځکه یو قتل ده یو مقاتله د طالبانو. حدیث کې د مقاتلې خبره جایز سوې ده. مقاتله ده معنا چې له دوی سره قتال روا ده، قتل دا معنا چې دی ووژني، دواړه فرق لري طالبان. د مقاتلې اجازه سوې ده، قتل اجازه نه ده سوې. امام نووي چې دلته کومه خبر کړې دا صحیح خبر نه ده یو. او بله خبر چې امام نووي کړې ده دا خو رد پې باندې و، که ځکه دلته مقاتله جایز ده، قتل نه ده جایز. او بله خبر طالبانو دا ده که چا قصدن مونځ ونه که، سره له دې عقیده یې داسې درلودله مونځ واجب ده، خو زه یې نه کوم، وایي نه که طالبانو قصدن یې پرېښوده. په دې کې اختلاف ده د شافعي علماو. بعضې شافعي علما وایي چې مړ کوي خو به یې، خو علی الفور به یې مړ کوي که مهلت به ورکوي. نو دې کې دوه اختلاف دي. صحیح رایه د شافعیانو دا ده علی الفور به یې مړ کوي. که چا لمونځ قصدن ونه که، شافعیان وایي علی الفور به یې مړ کوي. او بل دا ده په یو مونځ باندې به یې مړ کوي طالبانو، که ډېرې پرېښودل په یو باندې وایي. شافعیان وایي کله هغه وخت چې د مانځه وخت ده، هغه وجوبي وخت هغه تېر سو د مونځونه که بس په یو وخت یې مړ کولی سي، او په توره به یې مړ کوي. او شافعیان وایي دا مقتول د حدن. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي تارک د لمانځه چې ده دا کافر ده او له ایمان نه وځي. څوک ده؟ کافر د حنابله وایي او له ایمان نه وځي. او د موږ د احنافو مذهب دا ده، حنفي فقها وایي که چېرته یو سړی هغه وکړي مونځ قصدن ونه کړي یا یو یا ډېر، دی دې بندي کړل سي، د مسلمان بندي دې کړل سي تر هغه وخته پورې چې توبه وباسي، وژل کېږي دې نه. او دا د موږ د احنافو مذهب ده. حنفي فقها وایي همداسې حکم په زکات کې هم ده. او بیا یوه خبر سته، احناف وایي که چېرته شعایر د اسلام چا نه عملي کول، هغوی سره قتال بیا جایز ده که نه. مثلا یو خلک ول هغوی شعایر د اسلام مونځ و زکات و روزه نه کول، نو ورته ویلې چې وی کوي دوی وسلې ته تیار سول، مقاتله دې ورسره وسي، قتال دې ورسره وسي.